یو وړوکی کم عمره هلک چې له غټې ښځې سره یې غلط کار کړی دی. دوستانو که غواړئ چې همدا ویډیو وګورئ او په اړه یې پوه شئ چې دغه غټه ښځه او هلک یو بل سره څه رشته لري، دا هر څه په دې ویډیو کې له تاسو سره شیر کوم. دوستانو ویډیو تر اخره وګورئ چې په هر څه پوه شئ. دوستانو دغه تصویر چې تاسو وینئ دغه د یوه هلک او یوې ښځې ویډیو وایرل شوې وه چې پکې دغه ښځه له وړوکي هلک سره غلط کار کوي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته ښکاري چې دغه غټه جنۍ ده او له یو وړوکي ماشوم سره غلط کار کوي او خپل خواهشات ورڅخه پوره کوي. داسې یو غلط کار له یو وړوکي ماشوم سره کول د دغه ماشوم په زندگی باندې ډیر خراب اثر کوي. دوستانو داسې کارونه په کورونو کې هله کیږي چې کله څوک په ښځې او وړوکي ماشوم باندې اعتبار وکړي او دا فکر وشي چې زه دا خو ماشوم دی او نوره پروا یې ونه لرو. دوستانو دغه ښځه د دغه ماشوم په کور کې نوکره وه. کله چې د کور غړو دوی په کور کې یوازې پرېښودل نو کیدای شي د نوکرې کمکلتیا او یا هم د خواهش زیادت او یا هم د ښځې جنسي درندګي دومره وه چې له دغه ماشوم سره یې داسې غلط کار کړی دی. بل خوا موږ دغه ته دماغي ناروغي هم ویلی شو، ځکه کله چې انسان دماغي ناروغ شي نو هغه هر وخت ابنارمل کارونه خوښوي. لکه په دې ویډیو کې ښکاري چې دغه ښځه راځي په ډېر عادي حالت سره له دغه ماشوم سره غلط کار کوي او په خپله له ځان څخه د دغه بدکاري ویډیو هم کوي. په ویډیو کې ښکاري چې اول دوی موبایل د ویډیو ریکارډ لپاره سیټ کوي او بیا وروسته دغه ښځه له دې هلک سره هغه کار کوي په کوم غلط کار چې یې عادت کړی وي. دوستانو په دې ویډیو کې دغه ماشوم ډیر ماشومانه حرکات کوي چې پکې ښکاري دغه ماشوم له دغه کار سره عادت هم نه دی او بیا هم دغه ښځه ورسره دغه غلط کار کوي. دوستانو دغه ویډیو پوره بربنډه او ډیره فحاشه ده. د یوټیوب د پالیسي په وجې موږ دلته له تاسو سره نسو شیر کولی. که بیا هم د ثبوت لپاره د کوم ورور په کار وي موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې در واستوو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.